د سبکتگین باچا زویو. سبکتگین د ترک زبان لفظ دی، معنی دا خیسته شہزادہ، خوبصورت شہزادہ. د سبکتگین باچا دو زامنو، یو محمود غزنویو. محمود غزنوی په 999 عیسوی کی په هندوستان باندې بادشاہ شو او د 1030 پورې بادشاہ 31 سال د په هندوستان باندې بادشاہ پاتې شوی او په هندوستان باندې ولس زل حمله کړې دي، ولس حمله او ولس وانه جنگونه د هندوستان نه ګټلې دي. ډېر دیندار بادشاہ خو د په باره کې خلکو کې خبره مشهوره وه، خلکو به دا خبره کوله وي دا سلطان محمود غزنوي چې دی دا د خپل پلار سبکتگین سکه زوی نه دی. د ده په دې ذهن کې دا سوالو یو شک یو چې یاره دا خلک دا خبره کوي چې زه د سبکتگین خپل سکه زوی نه یم، نو چې دا خبره صحیح ده او که نه ده. یو یې دې خبره کې شک، یو به دا خبره اوریدله چې دا علما چې دي او دا طلبا دا د انبیو وارثان دي، نو یاره دا خو ټول بل ته محتاج دي او اکثر کمزورې خلک دي، غریبانان دي. دا خو په کار و چې د انبیو وارثان داسې خلک وي چې هغوی صاحب جیداد وي، صاحب حیثیت وي، نو دې کې لږ شان شک و. او درېمې په دې کې شک و چې آیا ما به الله بخي او که نه به مې بخي، جنت ته به ځم او که به نه ځم. دې دریو خبرو پریشانه کړو او د تاریخ کتابونو لیکلي چې سلطان محمود غزنوي چې دی نو دی به دې دریو سوالاتو نه پریشانه و. زړه به یې خوړلو چې یاره دا خلکو زما مخکې دا خبرې مخکې کولې، اوس خو بادشاه یم خو ما اورېدلي دي چې دا د خپل پلار سکه زوی نه دی. دی ورځ د شپې را روانو چې را روانو د یو کبابي دکان ته رالو، نو پخوا خو دا بجلی او دا ډیوي نه وې ډېرې، نو د دې کبابي دی دکان مخې ته یو طالب ناستو، د دین کتاب یې کتلو، د علم کتاب یې کتلو. نو د کبابي دا اور بل کړو، نو دې اور ته به لږ ورنږدې شو، هغې ته ناستو د هغې په رڼا کې دا خپل کتاب لوستلو. خو ډېر به ورنږدې کېدم نه، وایي هسې نه دا کبابي وایي چې یاره ته کباب نه اخلې او هسې دې ورته ناستې ګرمېږي او رڼا حاصلې. نو کله به ورنږدې شو کله به لرې شو، خو د دې کړي دې اور ته دې ناستو د هغې دې رڼا ته خپل کتاب کتلو. سلطان محمود غزنوي د هغه پې نظر پرېوته چې ګوره دا طالب خو علم کوي او د علم دا کتاب ګوري خو رڼا ورسره نشته، او د ده په وفد کې او د ده په لښکر کې خو ډېرې مشغلې وي، مشالونه ورسره و. نو خادم ته ووایي چې دا یو مشال دی طالب له ورکه چې دې دا ځان ته ولګوي او د دې په رڼا کې دې دا خپل کتاب وګوري. نو دا ښېګړی د طالب سره وکړله، خادم اوس پهی یو مشال دی طالب له ورکه، نو هغه طالب ورته خپل کتاب کتلو. کور ته رالو چې فارغه شو وده شو، په خوب کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو. ورته وایي ای د سبکتگین زویا، تا چې نن زما د وارث سره کم احسان وکړه د هغې د وجې نه ته د جنت د داخلې حقدار او مستحق وګرځېدلی، تا ته د جنت مبارک وي. درې واړه شکونه په دې یو عمل باندې الله ختم کړل. یو یې دا شک و چې زه د سبکتگین خپل زوی یم او که نه، نو رسول الله ورته ړومبي وایي ای د سبکتگین زویا، یعنې ته د خپل پلار سبکتگین زوی یې، تصدیق یې وکړو. دویم دا چې دا طالبان او عالمان د الله د رسول وارثان دی او که نه، وایي تا چې زما د وارث سره نن کوم احسان وکړو، ښېګړه دې وکړه، نو دا شک یم لرې شو چې عالمان او طالبان دا د الله د رسول وارثان دي. دریم شک یې دا و چې زه به جنت ته ځم او که نه، ورته ویې په دې عمل باندې تا ته د جنت مبارک شي. زما عزتمندو عالمان طالبان
طالبات دا د الله د دین د الله د پیغمبر وارثان دي د دوی به مونږه اکرام کو د دوی به مونږه عزت ساتو